کله کله ما ته خلک وایي دا دونه خلک هغې د پسې خبرې وکړې او دونه ویډیوز یې د پسې وکړه او دا چلې وکړه دا چلې ته نه خفه کېږې په دې باندې نو ما یې که ما خپل کار کړی زه پرې خفه شم ما خو خپل کار نه دی کړی قرآن مې ویلی دی خلکو په قرآن پسې خبره کړې نو ذره برابر زه نه خفه کېږم ولې نه خفه کېږم ما دین کار کړی دی خپل ذاتي کار مې نه دی کړی که ذاتي کار مې پیش کړی دی خلکو خبرې کړی دی بیا به every action has a reaction بیا ما ریاکشن کولی به دې خو زه ریاکشن ولې نه کوم ځکه ما د الله خبره پیش کړه خلکو پرې ګزار وکړو الله پوه شو او دی پوه شو زه د منځ نه ووتم داسې نه او دغه د پیغمبرانو کاري علیهم الصلوات والتسلیمات او دغه طریقې مونږ ته پرېښې ده چې ته کله دعوت پیش کړې د الله جل شانو د دین دعوت نو ته به په هغې کې غوسه کېږې خفه کېږې نه ولې دا ستا کار خو نه دا د چا کار دی د الله جل شانو کار دی نو اوس په راشو یو بلې خبرې ته صاحبه مولوي صاحب ته چې کله دعوت پیش کړې او ستا نه خلک انکار وکړي او تا ته خلک سپکې سپورې ووایي ستا دا خبرې نه انکار وکړي چې نه منو یا دا مسله ته وکړه ستا د مکتب مسله دا نه منو نو موږ ګورو چې دا ته دین کار کوي او که د مسلک ته پاره لګي لکه ته غوسه شوې په دې باندې او چې نه زما مکتب او زما مسلک پته لګي دا ته د مسلک او د مکتب دپاره لګي د دین سره هېڅ کار نشته پوهېږې په دې باندې او که تا د بل دا مسلک برداشت کړو که نه نو پته لګي ته د دین دپاره لګي ستاسو خپل غرض هغه په دې کې نشته خبره اسانه شوه ګران دا اسانې خبرې نو ځکه نبي علیه الصلاة والسلام ته پیغمبره مه خفه کېږه ستا کار خو نه دی چا کار دی د الله کار دی د دین دا کار د چا کار دی دا خو د الله کار دی ته خو منځ کې صحیح سره رسول پیغمبر ما لېږلی خبره به رسې وانه لتنزيل رب العالمین وانه بشک دا خبرې چې تېرې شوې د قرآن مجید نو دا قرآن چې دی لتنزيل رب العالمین هغه ذات چې هغه د خلکو تربیت کوي د مخلوقاتو تربیت کوي دا د هغه نازل شوده کتاب دی په قلاره یې نازلې بس وانه لتنزيل دا چې دی دا نازل شوده دی په قلاره د چا د طرف نه رب العالمین رب العالمین د طرف نه تربیت خبرې دي صاحب نزل به الروح الامین نازل کړی دی دا چا الروح الامین راوړی دی نزل راوړی دی به دا قرآن مجید الروح الامین چا جبریل امین جبریل علیه الصلاة والسلام او خپ امانت سره را رسولې خیانت په هغې کې نه دی کړی علی قلبک او ستا په زړه نازل کړی لتکون من المنذرین مقصد یې دا دی ته خلک ویرې الله جل شانو د عذاب نه چې دا سرکشه نشي چرته او که چرته ویې منله چې دې کامیاب شي دا خبر ذهن ته مفهوم مخالف کې راځي بلسان عربي مبین دا په عربي ژبه کې دی مبین ډېره واضحه ژبه ده وانه لفی زبر الاولین وانه دا قرآن لفی یا دا واقعات چې کوم تېر شو لفی زبر الاولین دا په مخکیني کتابونو کې وو څه کې وو نو خبر اسانه شو یو خبره به ځان سره یاد وساتې که چا راته وایي چې قرآن مجید د هغې هغه راته ډیفاین کړه ډیفینیشن او تعارف یې راته وکړه قرآن سره دا د قرآن مجید تعارف دی د قرآن مجید په ژبه کې چې وانه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربي مبین دا د قرآن مجید چې دی دا تعارف دی پوهېږې په دې خبره باندې نو څومره چې زموږ کتابونه هغه د اصول فقه وګورئ او د فقه وګورئ او ټول تاریخ دې ځای نه راچوت کړی هو الکتاب المنزل او یو لوی بحث کړی دی ملا جیون په دې خبر دغه باندې په نور الانوار کې بیا په نورو کتابونو د اصول فقه هم خبره اسانه ده چې دا قرآن مجید څه دی دا د هغې تعارف دی وانه دا قرآن مجید لتنزيل رب العالمین د رب العالمین د طرف نه نازل شوی دی په قلاره نازل شوی دی نزل به الروح الامین دا چا راوړی روح الامین راوړی جبریل امین راوړی علی قلبک ستا په زړه راوړی سبا په دې کې خبره کوو چې دا قلب ولې یاد کړی نن درته مختصر شانتي ویما چې دا زړه چې دی دا ټول جسم کنټرول کوي د انسان نه پوهېږي په دې باندې جسم کې که هر ځای ګډوډي انسان ته دونه تکلیف نه وي خو چې جسم کې کله زړه خفه شي او ګډوډ شي نو بیا هر څه ګډوډ شي دا قرآن مجید هم وایي ځای په ځای وګوره قرآن مجید ډک دی ډک او دلته مو علی قلبک دا ستا د جسم چې کوم مرکز دی په هغې ما نازل کړی نو تمام دا زړه چې دی د دې ته وایي عامر مطلق دا حاکم مطلق دی الله جل شانو جوړ کړی چې ستا په جسم کې څومره حکمونه کوي دا څه شی کوي دا زړه کوي دا بادشاه دی د زړه د جسم بادشاه دی قرآن مجید ډک دی لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم لغو قسمونو باندې الله تاسو نه نیسي کومه اراده چې تاسو زړه کړي په هغې قسم ونیسي زړه مو اراده کړي د کوم قسم خیر مثالونه نه ورکوم سره بس یو نمونه مې درته پېښ کړه بله خبره حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایل نعمان ابن بشیر وایي رضی الله تعالی عنه هغه وایي چې حضور وفرمایل صلی الله علیه وسلم چې الا وان فی الجسد لمضغه په جسم کې یو ټوکړه ده اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب په زړه کې یو ټوټه ده چې هغه ټیک شي ټول جسم ټیک شي او چې خراب شي ټول جسم خراب شي الا وهي القلب هغه څه شی دی هغه زړه دی سبا په دې ځکه دا زړه چې دا مرکز د عقل دی او عقل د انسان عقل دا چیز دی چې انسان دا جدا کوي د نورو حیواناتو نه عقل دا چیز دی چې انسان جدا کوي د نورو حیواناتو نه نور په انسان کې څه نشته خو عقل دی چې جدا کړی د حیواناتو زړه چې د عقل مرکز دی اصل ځای همدغه زړه دی سبا په دې بحث کوو انشاءالله چې د عقل مرکز دا زړه دی که دماغ دی مخکې مې تفصیل کړی په دې بیا به سبا لږ شانتې بحث کوو نو سړی علی عقل به که ستا په زړه باندې مې قرآن مجید نازل کړو لتکونه چې تشي من المنذرین دا هغې خلکو نه چې هغه یې راول بلسان عربي مبین بلسان دا قرآن مجید په ژبه کې دی کومه ژبه عربي کې مبین واضح وانه لفی زبر الاولین
دا قران مجید په مخکینی کتابونه انه دا قران الا فی زبر څه ته وایي صحائف ته وایي کتابونه ته وایي الاولین مخکینی د دې یو څو مطلبونه دي یو مطلب د دې دا چې د مخکې کوم واقعي تیر شوی دا په مخکینی کتابونو کې دي واقعي چې تیر شوی دا په مخکینی کتابونو کې دي یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صفاتونه دا په پخوانی کتابونو کې دي وګوره تورات وګوره په تورات کې اصل اتلسم چې کوم چپټر دی کتاب الاستثناء باب الاستثناء هغه وګوره پای کې اتلسم او نلسم صفحه پای کې د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم بارک پورا سټیټمنټ دغه به پیغمبر راځي او تاسو د نسل وي او د موسی علیه السلام په شان پیغمبر وي او هغه به داسې دعوت پیش کوي پوره تفصیل له تورات دا ټول کتابونه برما سره پراته دي ښا بس شری دا وانه لفی زبر الاولین یو دا مطلب دی چې نبی اسلام دا صفات دا دویم مطلب او دریم مطلب دا دی چې د قران مجید دا خبره دا وی پس کې په مخکینی کتابونو په مخکینی کتابونو خو یا په عبرانی کې یا په سوریانی کې باقي کې په هغه جواب کې په عربی کې هونه نه خبره جوړه شو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایل چې دې آیت مبارکه ثابته ده چې د قران مجید د آیتونه التو باغي کتابونو کې باقي کتابونو کې وو په عربی ژبه کې نو یا په عبرانی کې یا په سوریانی کې دا څه ده کنه ولې د قران مجید الفاظ ولته نو الفاظ عربی ده او دا غي معنی به التو چې معنی هغه الفاظ به سو یا د عبرانی یا د سوریانی وانه لفی زبر الاولین دا مطلب دی چې قران مجید معنی چې کومه هغه په کتابونو کې الفاظ داغي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسله راشد کړه چې سړی په مانځ کې ولاړی او د عربی نه علاوه په مانځ کې په بل ژبه کې قرائت کې جایز دي فارسی وی چرته فارسی وایي الحمد داغه سره صورت په کومه ژبه کې وي په فارسی ژبه کې وي دا جایز دي موږ سره کې دا چا وی ابو حنیفه وی دا خلاف کو په دې خبره کې دا دوه شاګردان امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله او دې خبره خلاف کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ هغه جایز نه دي ځکه الله جل شانه د قران صفات ذکر کړي ان انزلناه قرانا عربيا او دلته بلسان عربي مبين قران مجید په بل ژبه کې نشي لوسته ومانځ دا خبره یو نبي چې د دلایل خبر راغی میدان ګرم شو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ رجوع کړ خپل قولنا کم طرف ته رجوع کړ د خپل شاګردانو قول ته رجوع کړ ولې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول محتمل او د امام شافعی او د امام محمد او د امام ابو یوسف دا غي قول چې هغه محکم او زموږ د فقه قانون دا دی چې محتمل هغه پرې دي د صد لپاره د محکم لپاره امام ابو حنیفه ځکه خپل خبره پرې خو نو ځکه امام شامی رحمۃ اللہ علیہ په شامی کې وایي چې رجع الى قولهما امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ رجوع کړي چا قول طرف ته د خپل شاګردانو د قول طرف نو خبره ثابته شو چې بل ژبه کې په مانځ کې قرات نشي کولای ډېر لوی بحث ده په شډول الفاظ کې لکشن او انه بشک د قران مجید جو لفی زبر الاولین او مخکینی کتابونو کې او مخکینی زبور کې او مخکینی صحائف کې بس په سبب نور بحث کوي